اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، بیا هم تاسو ته د یو نوي درس سره حاضر شوم. هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. په تېر درس کې مو د قایم الزاویه مثلثونو اړوند لومړۍ قضیه تاسو ته واضح کړې وه. نن د قایم الزاویه مثلثونو اړوند دوهمه قضیه تاسو ته وړاندې کوم. د دوهمې قضیې مفهوم دا دی چې په هر قایم الزاویه مثلث کې د قایم راس څخه پر وتر باندې د رسم شوي ارتفاع مربع مساوي کیږي پر وتر باندې د جلا شوو ټوټه خطونو د ضرب حاصل سره. راځم د دې خبرې ثبوت تاسو ته په ډېر ساده شکل کوم. د دې لپاره یو قایم الزاویه مثلث پام کې نیسو. A, B, C. فرض کوو چې دغه د قایم راس څخه د A, B پر وتر باندې څه شوه؟ ارتفاع شوله. دلته به دې ته یو، دې ته دوه، دې ته یو او دې ته دوه نومونه ورکړو تر څو واضح وي. ښه، دا خبره به دلته یادوري کړو چې CH پر AB باندې ارتفاع ده. موږ ثبوت دغسې کوو. موږ دلته دوه مثلثونه پام کې نیسو. یو ABC مثلث، ABC مثلث او بل ACH مثلث. په دغه دوه مثلثونو کې که وګورو یوه زاویه قایمه ده. په لوی مثلث کې AC زاویه قایمه ده، په ACH مثلث کې H یو زاویه قایمه ده. تاسې مخکې زده کړي دي چې په هر مثلث کې د داخلي زاویو مجموعه 180 درجې کېږي. دا چې دلته یوه زاویه 90 درجې ده، نو پاتې دوو زاویو مجموعه باید 90 درجې شي. نو په ABC مثلث کې لیکلی شو چې A زاویه جمع B زاویه مساوي کېږي 90 درجې. دې ته موږ لومړۍ رابطه وایو. په ACH مثلث کې لیکو چې A زاویه جمع C یو زاویه مساوي 90 درجې. دې ته موږ دوهمه رابطه وایو. په دغه دوو رابطو کې د مساواتو یو طرف مساوي دی، بل هم مساوي دی. کله چې یو مساوي بل هم مساوي دی، نو لیکلی شو چې A زاویه جمع B زاویه مساوي A زاویه جمع C یو زاویه. دلته بیا هم په دواړو طرفونو کې A مساوي رقم دی، نو له منځه یې وړلی شو. پایله لاسته راځي چې د B زاویه مساوي ده د C یو زاویې سره. ښه، اوس داسې کوو. بیا نور دوه مثلثونه پام کې نیسو. یو د ABC او بل د BCH. په دغه دوه مثلثونو کې بیا هم دوه رابطې لیکلی شو. په ABC مثلث کې بیا هم لیکلی شو چې A زاویه جمع B زاویه مساوي کېږي 90 درجې. دې ته که موږ درېیمه رابطه وایو. په BCH مثلث کې هم یوه زاویه 90 درجې ده، نو نوره دوه زاویې که سره جمع شي باید 90 درجې شي. نو لیکلی شو چې C2 زاویه جمع B زاویه مساوي 90 درجې. دې ته به ووایو څلورمه رابطه. په دغه دوه رابطو کې هم د مساواتو یو طرف مساوي ده، بل به هم مساوي وي. نو لیکلی شو چې
A زاویه جمع B زاویه مساوي کېږي C2 زاویه جمع B زاویه. په دواړو طرفونو کې B مساوي رقم دی له منځه وړو پاتې کېږي دغسې چې A زاویه مساوي ده دی C2 زاویې سره. اوس دغه دوه پایلې چې لاسته راغلي یو دا چې B زاویه مساوي ده د C1 زاویې سره بل دا چې A زاویه مساوي ده د C2 زاویې سره. دغه دوه پایلې دلته په پام کې نیسو په کومو د مثلثونو کې یو په ACH او بل BCH. په دغه دوه مثلثونو کې اوس موږ دغه پایل لیکلی شو B زاویه مساوي ده د C1 زاویې سره. حقیقت کې که وګورو دغه ټوله عملیه د دې لپاره ترسره شوه تر څو موږ د ACH او BCH مثلثونو ترمنځ رابطې پیدا کړو. نو دغه رابطې مو پیدا کړې چې B زاویه د C1 زاویې سره مساوي ده A زاویه د C2 زاویې سره مساوي ده. دریم دا چې په دواړو مثلثونو کې H1 او H2 زاویې قایمې دي. دا هم دغسې لیکلی شو چې H1 زاویه مساوي ده د H2 زاویې سره. کله چې درې واړه زاویې مساوي دي نو موږ ویلی شو چې دغه دوه مثلثونه سره ورته دي. ACH مثلث ورته دی د BCH مثلث سره. کله چې مثلثونه ورته دي په دوی کې یا د دوی په زورو کې یو د تناسب اړیکه شته. هغه دغسې چې د ACH مثلث د CH زوله د CBH یا د BCH مثلث د HB یا د BH زوله سره یو نسبت لري. نو لیکلی شو چې CH پر HB. دغه نسبت بیا د دې نسبت سره مساوي کېږي چې AH پر CH یعنی د ACH مثلث A زوله یا AH زوله دا د CBH مثلث د CH زوله سره یو نسبت لري. نو لیکلی شو چې AH پر CH. دغه که چیرې طرف وسط شي نو لیکلی شو چې CH مربع مساوي کېږي HB ضرب AH. نو همدغه رابطه زموږ د دې قضیې مطلوب و چې د ارتفاع مربع مساوي کېږي پر وتر باندې د جلا شوو ټوټه خطونو د ضرب حاصل سره. HB او AH پر وتر باندې هغه خطونه دي چې د ارتفاع په رسمېدو سره رامنځته شوي دي. ښه ګران زده کوونکو، هیله ده چې دا درس باندې پوه وئ. بیا چې د یو درس سره تاسو ته حاضرېږم. د الله په امان.